سلامونه دوستان، وعده چې د المانۍ ژبې دوه مهمې جملې ذکر یوه جمله به تاسو په کمنټونو کې وایو زه غواړم چې له دې ځایه ووځم یا لاړ شم. زه غواړم له دې ځایه ووځم یا لاړ شم. دغه جمله په المانۍ ژبه داسې وایو ich möchte hier weg. ich möchte hier weg. وایي ځکه چې زه دلته ستړی یم، ځکه چې دلته زه تنګ یم یا تنګ شوی یم یا ستړی شوی یم. دغه جمله بیا نو په المانۍ ژبه داسې وایو weil mir hier langweilig ist. weil mir hier langweilig ist. یعنې زه دلته تنګ شوی یم. دوستانو تاسو ماته په کمنټونو کې ووایئ چې دغه جمله په المانۍ ژبه کې څنګه وایي. ولې غواړئ چې لاړ شئ؟ ولې غواړئ چې لاړ شئ؟ یو بهترینه موقع ده هغه دی چې په کم وخت کې المانۍ ژبه زده کړو. همدغه اسانه طریقه ده. اکثره دوستان وایي چې څنګه غواړو کولی شو په لږ وخت کې المانۍ ژبه زده کړو. ستاسو لپاره دغه فارمټ یا دغه طریقه ما اختیار کړې ده. د چا هم چې جملې زه ویډیواتونه زه په کمنټونو کې کوئ چې نور دوستان هم ورڅخه مستفید